سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د خوراک د نړیوال پروګرام د اجرایي پلاوي په کلنۍ ناسته کې د ګډون په موخه 13 ورځ ایټالیې ته ورسید. د اجرایي ریاست د خبرپاڼې له مخې په دې ناستې کې به د افغانستان لپاره 4 کلن ستراتیژیک پروګرام چې د افغان حکومت په سلا د خوراک د نړیوال پروګرام له لوري تر 2022 کاله جوړ شوی هم تصویب شي. د خوراک نړیوال پروګرام د افغان حکومت د 4 کلنې تګلارې تر چتر لاندې د ناورین د مخنیوي او ورسره د مرستو په موخه 214 میلیونه ډالره مرستې کوي. عبدالله به له دې سربیره په دې 2 ورځني سفر کې د ایټالیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او همداراز د پارلمان له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر غني وایي 3 ورځني اوربند په ډاګه کړه چې سوله په سراسري اجماع بدله شوې ده. ښاغلي غني 13 ورځ د حزب اسلامي له مشر سره په کتنه کې چې د هغه په کور کې ترسره شوه همداراز زیاته کړه چې د سولې په اړه له بېلابېلو سیاسي ګوندونو او اقشارو سره یې مشورتي ناستې ډېرې کړي دي. له دې سره سم ګلبدین حکمتیار د ولسمشر د اوربند له نوښته د ستاینې ترڅنګ زیاته کړه چې سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او موږ له اوربند او سولې بهیره ملاتړ کوو. له دې سره سم ولسمشر غني د هیواد له ټولو ملکي او پوځي مسؤلینو څخه د اوربند د ښه مدیریت په خاطر مننه وکړه. ښاغلي غني 13 ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د ټولو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو څخه وغوښتل چې د دفاع په برخه کې له چمتووالي سره سره د 10 ورځنی اوربند هم په بشپړې همغږۍ په ښه توګه مدیریت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو 3 ورځنی اوربند د اختر په 3مه پای ته ورسېده خو ورسره جوخت د افغان حکومت بیا دغه اوربند 10 ورځې نور هم وغځاوه. په کابل کې د سیمنټي دیوالونو ډیروالي پلازمینه یې له ننګونو سره مخ کړې ده. د کابل د ولایتي شورا مشر وایي د کابل ښاروالۍ لخوا د دغو دیوالونو لرې کولو ګټه نه ده کړې، خو کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی په 3 پړاوونو کې دغه خنډونه له پلازمینې لرې کوي. د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د شته وضعیت په دوام سره راتلونکي ټاکنې په رڼې ډول نه ترسره کیږي. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي چې یاد کمیسیون د شته وضعیت د کابو کولو لپاره ځانګړې کړنلاره نه لري، خو د ټاکنو کمیسیون بیا وایي چې په راتلونکو ورځو کې به ضایع شوی وخت بیرته جبران کړي. او د تخار یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو د ډیروالي له امله سر ټکوي. دوی وایي چې نامسؤوله وسلوالو د ښار نظم ګډوډ کړی او خلک هم ځوروي، خو د تخار امنیه قومندانۍ د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. په تخار کې د غیر مسؤله وسلوالو تګ راتګ په سترې ننګونې بدل شوی دی. د تخار یو شمېر اوسیدونکي وایي د یادو غیر مسؤله کسانو د تګ راتګ له امله د تخار د مرکز تعلقان و ښار امنیت خراب شوی دی. تا حال ما میشنیدیم در ولسوالی ها تفنگدارای غیر مسئول زیاد وجود داره، اما متاسفانه در این چند روز در خود شهر طالقان تفنگدارای غیر مسئول زیاد شده که بسیار جای نگرانی است و از طرف شب هیچ اصلا مردم احساس آرامش و امنیت نداره. افراد مسلح غیر مسئول که زیر نام خیزش‌های مردمی گاهی حکومت بر علیه طالب استفاده میکنه هیچ مسئولیتی نداشتن. ما طور مثال دشت قلعه دیدیم، همین تفنگدارای غیر مسئول میدان اعلا کردن به طالبا و بدون درگیری ولسوالی دشت قلعه به تصرف طالبا افتاد. او د یاد ولایت پولیس د غیر مسئوله کسانو له نیولو او راټولولو خبر ورکوي. مشکلات خود داره، ما تلاش میکنیم برای دستگیری از این که تا بتونیم جلوی از افراد گرفته شود، ولی متاسفانه که در این شرایط که ما هم تمام نیروهای پلیس در تامین امنیت مراکز رایدهی و ثبت نام قرار داره و یک سو جنگا و عملیات در ولسوالی آغاز شده، این روند به کندی پیش میره. د تخار سیمه حکومت له طالبانو وروسته د غیر مسؤله وسلوالو شتون په یاد ولایت کې د نامنۍ بل لامل په ګوته کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.